د دې خبرو څخه شاوخوا 8 ورځې وروسته عیسی پطرس، یوحنا او یعقوب د ځان سره واخیستل او د دعا دپاره یو غره ته وختل. کله چې عیسی دعا کوله نو څېره یې بدله شوه او کالي سپین وځلېدل. ناڅاپه هلته 2 سړي راښکاره شول چې د عیسی سره خبرې کولې او هغوی موسی او الیاسو. هغوی په آسماني جلال کې راښکاره شول او د عیسی سره یې د خدای د هغه مقصد په هکله چې د هغه په مرګ به په اورشلیم کې پوره شي خبرې وکړې. په دې وخت کې پطرس او د هغه ملګري په درانه خوب ویده شوي وو، خو کله چې راویښ شول نو د عیسی جلال او هغه 2 سړي چې ورسره ولاړو ولیدل. کله چې موسی او الیاس له عیسی څخه تلل نو پطرس عیسی ته وویل: استاذه، څومره ښه ده چې موږ دلته یو. راځئ چې 3 خیمې جوړې کړو، یوه تا ته، یوه موسی ته او یوه الیاس ته. خو پطرس نه پوهېده چې څه وایي. هغه لا خبرې کولې چې ورځ راښکاره شوه او په هغوی باندې سیوری وکړ. کله چې شاګردان په وریځو کې راایسار شول نو وویرېدل. د وریځې څخه یو اواز راغی او ویل یې: دا زما زوی دی چې ما غوره کړی دی، هغه ته غوږ ونیسئ. کله چې اواز غلی شو هغوی ولیدل چې عیسی هلته بلکل یوازې و. شاګردان غلي پاتې شول او څه یې چې لیدلي ول په هغه وخت کې د هغو په هکله چاته څه ونه ویل. بله ورځ کله چې عیسی د خپلو 3 شاګردانو سره د غره څخه راښکته شو نو ډېر خلک راغلل چې د هغه سره وویني. ناڅاپه د هغې ډلې څخه یو سړي چیغه کړه: ای استاذه، زه درته زاري کوم چې زما زوی ته یو نظر وګوره. هغه زما یوازینی زوی دی، په هغه باندې پیریان راځي او ناڅاپه چیغې ورڅخه وباسي او داسې ټکانونه ورکوي چې د خولې څخه یې ځګونه روان وي. له ډېرو ځپل وروسته یې په سختۍ سره پرېږدي. ستا شاګردانو ته مې زارۍ وکړې چې پیریان ترې وباسي، خو هغوی ونه شو کولی. عیسی په ځواب کې وویل: ای د دې زمانې بې ایمانه او بې لارې خلکو، تر څو پورې به زه ستاسو سره یم او تر څو پورې به تاسو ته حوصله کوم. بیا یې هغه سړي ته وویل: زوی د دلته راوله. هلک لا را روانو چې پیریان هغه په ځمکه راګوزار کړ او ویې لړزاوه. عیسی پیریان ته حکم وکړ چې ترې وځي او هغه هلک یې روغ کړ او هغه یې بیرته خپل پلار ته وسپاره. ټول خلک د خدای لوی ته حیران پاتې شول. په داسې حال کې چې ټول خلک د عیسی د کارونو ته حیران پاتې وو، هغه خپلو شاګردانو ته وویل: زه چې درته څه وایم هغه ته په غور سره غوږ ونیسئ. د انسان زوی به خپلو دښمنانو ته په لاس ورکړل شي. خو شاګردان په دې پوه نه شول چې د دې خبرې معنا څه ده. د دې معنا د هغوی څخه پټه ساتل شوې وه چې ورباندې پوه نه شي او هغوی ویرېدل چې په دې هکله د هغه څخه پوښتنه وکړي. بیا د شاګردانو ترمنځ دا بحث پیل شو چې په دوی کې څوک تر ټولو لوی دی. عیسی پوه شو چې د هغوی په زړونو کې څه ګرځي، نو هغه یو ماشوم راوست او په خپل څنګ کې ودراوه او هغوی ته وویل: هر څوک چې دا ماشوم زما په نوم قبول کړي نو زه یې قبول کړی یم، او څوک چې ما قبول کړي نو هغه څوک یې قبول کړی دی چې زه یې رالیږلی یم، ځکه چې په تاسو ټولو کې تر ټولو کوچنی تر ټولو لوی دی. یوحنا عیسی ته وویل: استاذه، موږ یو سړی ولید چې ستا په نوم یې پیریان ویستل، خو موږ هغه د دې کار څخه منې کړ ځکه چې هغه زموږ د ډلې څخه نه و. عیسی هغه ته وویل: هغه مه منې کوئ، ځکه څوک چې ستاسو مخالف نه دی هغه ستاسو طرفدار دی. کله چې هغه وخت را نږدې شو چې عیسی اسمان ته یوړل شي
نو په ټینګ ارادې سره اورشلیم ته روان شو. هغه د ځان څخه مخکې استازي ولېږل. هغوی لاړل او د سامري یو کلي ته ورغلل چې د هغه دپاره تیاری ونیسي. خو د هغه کلي خلکو عیسی قبول نه کړ، ځکه چې دا ښکاره وه چې هغه د اورشلیم خواته روان و. کله چې د هغه شاګردانو یعقوب او یوحنا دا ولیدل نو هغوی وویل استاذه آیا ته زموږ څخه غواړې چې ووایو د اسمان څخه دې اور رانازل شي او دا خلک وسوځوي؟ خو عیسی ورته مخ راواړو او هغوی ورټل. بیا هغوی بل کلي ته لاړل.